السلام علیکم دوستانو په نننۍ ویډیو کې فیسبوک کې د یو پوسټ یو تصویر ته د لایکونو زیاتولو طریقه درته کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په یو څو منټو کې خپل پوسټ ته په خپله په سلګونه په زرګونه لایک ور زیات کړئ. د ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه زده کولی شئ. نه به دا ستاسو آیډي خرابوي، نه به تاسو ته ډېر زیات ستونزه وي، یعنی بار بار به تاسو کولی شئ چې خپل پوسټ ته په سلګونه په زرګونه لایک ور زیات کړئ. د ویډیو به تاسو ما سره تر اخره وګورئ ترڅو په دې باندې تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. هغه په ترو ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو خپل پوسټ ته خپل تصویر ته په سلګونه په زرګونه لایک ور زیات کړئ. بس دا ویډیو تاسو دوستانو تر اخره ګورئ. نو دوستانو دلته کې تاسو چې کله غواړئ خپل یو پوسټ ته لایک ور زیات کړئ، نو د دې لپاره به تر ټولو اول تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. دا ډسکرپشن لینک یا اولنی کمنټ کې د دې اپ لینک ګورئ، نو دا به تاسو له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا به تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته لوډینګ راځي. لوډینګ وروسته ګورئ دلته کې تاسو ته الاو انفرمیشن وایي. ګورئ ویډیو تر اخره وګورئ. په ګارنټۍ سره به په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ فیسبوک پوسټ ته څومره لایک ور زیاتولی شو په ډېرې اسانۍ سره. دلته کې په دې طریقې سره راځي. کیدای شي تاسو ته لوګین نه ووایي یا کنټینیو باندې چې کلیک وکړئ تاسو نه ایمیل پاسورډ وګوري، خو دلته کې هم یو خبره په یاد ساتئ. په دې ځای کې به موږ تاسو هغه فیسبوک ایډي لوګین کوو چې زموږ د کار نه وي، یعنې زموږ دوهمه ایډي، خو هغه ایډي چې زموږ د کار نه وي د هغې لپاره باید یو میاشت ستاسو فیسبوک ایډي چې کوم ده اولډ وي. نو تاسو په دې کې یو ایډي لوګین کړئ، لایکونه بلې ایډي ته خپلې صحیح اکاونټ مو چې کوم وي هغې ته لایکونه پرې زیات کړئ. نو اوس په همدې ویډیو کې همدا طریقه درزده کوم. ګورئ کله چې تاسو خپله فیسبوک ایډي دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري په موبایل کې، په دې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو باندې کلیک کولو سره بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې په دې طریقې سره راشي. بیا دلته کې په دې حلي د دې نشان نه لاندې په دې ځای کلیک وکړئ، هغه به ختم شي. دلته کې به ویریفای اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره یو څه نه انتظار ورته وکړئ. ګورئ دا په دې طریقې سره راغلو. اوس دلته کې دوستانو سبمیټ ای کسټم لینک باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو د فیسبوک کم یو پوسټ چې غواړئ، کم یو تصویر ته لایک زیاتول غواړئ، هغه به تاسو دوستانو چې شکل هغه لینک به کاپي کړئ، دلته کې به ورکړئ. نو موږ تاسو ورته لینک کاپي کوو. ښه دوستانو دلته کې به تاسو د خپل پوسټ یو لینک کاپي کړئ. لینک ګورئ په درو ټکو باندې چې کلیک وکړئ دلته کې کاپي لینک اپشن درکوي، په دې باندې کلیک وکړئ. اوس په دې باندې تاسو ګورئ چې 28 لایک دي. بیرته به همدې اپلیکیشن ته راشئ، هغه لینک چې کاپي کړئ دا به آن کړئ او دلته کې بیا په ویریفای اوس دا وایي. بیا به موږ په الاو پرمیشن باندې کلیک کوو. دلته کې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، بیا په کنټینیو په دې طریقې سره به راشئ. بیا دلته کې په دې ځای چې کلیک وکړئ ویریفای اینډ لوګین باندې چې کله کلیک وکړئ ستاسو آیډي چې کوم ده هغه به لوګین شي پکې. هر ځلې باید تاسو دا به آیډي چې کوم ده په دې طریقې سره لوګین کوئ. اوس دلته کې سبمیټ ای کسټم لینک موږ ته وایي، په دې باندې کلیک کوو. دلته کې به تاسو ورته لینک چې کوم دی ګوره د پوسټ لینک مې دلته کې ورکړو. دلته کې تاسو هغه چې کوم دی لایک سلیکټ کولی شئ چې څومره لایک دی زموږ پوسټ ته زیات شي. او دلته کې تاسو کم رنګ دغه شي لایک لو د خندا همدغه شان دی واو ساد نو دا تاسو سلیکټ کولی شئ. که چېرته تاسو دا دوه غواړئ نو ګوره دا دوه اول سلیکټ وي، که ختمولی غواړئ ګوره ریموو شو. زه غواړم دا درې سلیکټ شي، دا درې زموږ پوسټ کې دا درې هغه چې کوم دی دا زیات شي. بره 60 سلیکټ کړي دي. اوس دلته کې دوستانو ګورئ په سبمیټ اپشن باندې کلیک کولو نه مخکې زه تاسو ته درښیم چې په دې باندې 28 لایک دي. ښه دا په یاد لرئ، په دې باندې اوس 28 لایک دي. دلته کې زه سبمیټ وهم. اوس دلته کې وګورئ سکسیس وښودو. اوس موږ ورځو دې پوسټ ته 28 لایک وو. ګوره 88 لایک. زه تاسو ته ریفریش کوم چې تاسو په صحیح طریقې سره وګورئ چې دا اپلیکیشن ګوره وګورئ 88 لایک شول. ګورئ دوستانو دا طریقه چې کوم ده دا ډېر اسانه طریقه ده. نورې طریقې هم وي، خو زه غواړم چې تاسو ته هر یو طریقه داسې طریقې سره درزده کړم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نو ستاسو نه هم هیله کېږي چې زموږ
لږ سپورټ کوئ زمونږ ویډیو چې کوم دو حتما یو 2-3 ګروپو کې در سره شیر کوئ ترڅو زمونږ ویډیوانو نور ملګرو ته هم ورسیږي دلته کې تاسو په دې کې وکتل اوس تاسو ګورئ دا خو ما تاسو ته وویل دوستانو چې تاسو آی ډي چې کوم دو باید په فیسبوک آی ډي مو چې کوم دو هغه تاسو یو فیک آی ډي پکې لوګین کوئ خپل اوریجنل آی ډي نه دوستانو ما خو تاسو ته وویل چې تاسو تر ټولو اول په دې کې بله دوهمه آی ډي لوګین کوئ دغه شان آی ډي چې یو میاشت اولډ وي خو هغه ستاسو د کار آی ډي نه وي بیا به تاسو راشئ چې کومه د اوریجنل آی ډي لینک مو وي هغه به پکې ورکړئ نو د هغې ورکولو سره ستاسو لایک چې کوم دی تاسو وکتل چې په یو سیکنډ کې مو زیات کړل اوس بیا هم تاسو زیاتولی شئ خو د هغې لپاره به تاسو یو 15 منټه انتظار ورته کړئ بیا تاسو په همدې طریقې سره چې کوم دی دې کې لایک چې کوم دی پوسټ ته نوره هم ورزیاتولی شئ نو په دې طریقې سره تاسو زرګونو لایک چې کوم دی د دې طریقې سره ورزیاتولی شئ نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ضرور لایک کړئ د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي له ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کولی شئ دوستانو همدغه شان ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره ضرور فالو کړئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د لیدلو په امان